ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی جانداره ټي وي. نن درسره جانداره ټي وي د یاد قومي اتل عبداللطیف افریدي ایډوکیټ شهید لطیف او لالا ویاړ او یاد کې د سورې په وینه او مینه شریک سود ویناګانې ډیر شریکې زیات ګرانو محترمو ملګرو مشرانو د نمخ کې چې د پروګرام باقاعده آغاز طرف ته لاړ شم زموږ ګران ملګری د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین صاحب تشریف راوړو هغې ته ستاسو د ټولو د طرفه تود هرکلی وایم مشرانو چونکې نن موږ دلته نننی پروګرام د چا پارټۍ له طرف نه دی د چا د تنظیم د طرف نه دی موږ چې کومه مشران دلته په پېښور کې یو سره د بهر ضلعونه کومه سلسله را شروع کړه او نوم ورله کېښود چې دا پروګرام به مونږه د لالا د مینوالو په نوم کوو نو په دغه کې مې تاسو ټولو ملګرو دوستانو مشرانو ته د پارټو عهدیدارانو ته د هر تنظیم وګړي ته دلته نن موږ ټول قربانیو موږ هم دلته په سټیج کې ولاړ یو نو ستاسو په ډاډ او ستاسو په مرسته په دا پروګرام په مخ کې موضوع زمونږ بار انتظامی کمیټي ډیفنس کمیټي او نورې چې زمونږ کمیټیانې دي چې تر اوسه پورې ډېر په ښه طریقه تر دې دمه دا پروګرام تر تاسو راورسو زما ستاسو د ټولو ملګرو مشرانو دوستانو نه به دا یو ګزارش وي چې موږ د ډسپلن خیال وساتو زموږ سره زموږ خویندې میندې نن په دې پروګرام کې شریکې دي زموږ سره ډېر د لالا د عمر مشران شریک دي زما به کشرانو ته دا ګزارش شي او خاص کر د پېښور ملګرو ته به دا ګزارش شي چې د بهر نه کوم مېلمانه راشي نو چې هغې ته مونږ یو بل ته سیټ پرېږدو او یو بل سره دغه کومک وکړو ټولو ملګرو ته به مې دغه ګزارش شي چې د ډسپلن خیال وساتو د دې پروګرام د دې دومره لویې پښتنې او پتمنې تعزیتي غونډې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو زه د تلاوت کلام پاک لپاره خدایي خدمتګار پیر ظاهر شاه ظهیر صاحب ته خواست کوم چې راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام باقاعده آغاز پیره دا نصیب دغه لري که بس نصیب ختم دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وجمع الله چند دعا غواړي چې الله رب العزت د لطیف لالو تر قیامت پورې قبر کې په سکون لري او دغه نه تل پاتې باغ دغه اولاد دغه مینوال دغه خپلوان دغه دوستان خصوصا دغه د لارې ملګري چې کوم منزل لپاره کوم ټاکنه یې کړې وي کوم منزل له هم ته خولو الله ټول په یو اتفاق یو اتحاد کې زه یو پیغام بس یو پیغام د ټولې جرګې په وساطت باندې ټول ته ورکوم خاص اصفهانیار ولی خان ته محمود خان شیخزی ته ما ته مخامخ نیک بنې منظور پښتین صاحب ته منظور داور ته افراد صاحب خټک صاحب ته چې دا ټول پښتانه راایلوځي شي او ټول یو ګوند شي یو جنډه شي د ټول ملک د پښتنو نه دا سوال کوي چې تاسو اتفاق کوئ زه د دې دا سوال کوم چې تاسو ټول اتفاق شئ نو ټول پښتون یو دی او د ټول پښتنو حقوق وګټئ. السلام علیکم. پرځو زمون خوښ پدې عادت ولطیفه سراتو مینوا او داس محبت ولطیف نه نفرتونو نه یارال کې نفرت کولو د نفرتونو نه یارال کې نفرت کولو هر چا منلو چې د امن علامت ولطیف هر چا منلو چې د امن علامت ولطیف زه چې د دومره زه چې د نا عقیدت مندو ته وګورم زه چې نن د عقیدت مندو ته وګورم په دې پوهېږم چې مینا محبت ولطیف په دې پوهېږم چې مینا محبت ولطیف متل دی وایي سل د عمره ولې او د ممرات متل دی وایي سل د عمره ولې او د ممرات هغه یو دی چې قابل شخصیت ولطیف خلوص و مینوا رښتینې محبت ولطیف. تمام سیاسی جماعتوں کی تمام طبقات فکر سے تمام مکاتب فکر سے بڑے جید اور نامور مہمانان یہاں موجود ہیں. اگر عام موقع ہوتا تو میں یقیناً ان کا نام لینا چاہتا، لیکن اگر میں صرف 2 یا 3 کے نام لوں تو یہ اور باقی کے نام نہ لوں تو یہ بے انصافی ہوگی. اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فرام رائٹ ٹو لیفٹ، فرام فرنٹ ٹو بیک، تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتیں، وکلاء، میڈیا، انٹیلیجنسیا یہاں موجود ہے اور گزشتہ 1.5 گھنٹے سے موجود ہے. حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور یہی کمپلیمنٹ ہے لطیف لالا کو کہ آج اس کی ریفرنس میں اتنے لوگ یہاں موجود ہیں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. ہمیں بتایا گیا کہ یہ ریفرنس ہے، تعزیتی ریفرنس، یقیناً تعزیتی ریفرنس ہے اور اس کے آداب ہوتے ہیں.
لیکن میرے دوستوں تعزیتی ریفرنس کے ساتھ ساتھ یہ لطیف آفریدی کی زندگی کا جشن منانے کا بھی دن ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کا جشن منانا چاہیے۔ تو آج جہاں یہ ریفرنس ہے وہاں ان کی زندگی کا جشن منانے کا بھی دن ہے، اور میں یہاں ان کی موت کا ماتم کرنے کی بجائے ان کی زندگی کا جشن منانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے دیکھا اور کہا گیا ہے کہ لطیف آفریدی تقریباً 80 سال تک زندہ رہے۔ موت بلا شبہ ہر ایک کو آئی ہے، لیکن مختار مسعود نے کیا پتے کی بات کہی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کوئی کتنے سال زندہ رہا، یہ مت دیکھو کہ کوئی کتنے سال زندہ رہا، یہ دیکھو کہ ان سالوں میں کتنی زندگی تھی۔ اگر اس معیار پر پرکھا جائے تو لطیف آفریدی کے 80 سالوں کے ہر سال میں 80 سال کی زندگی تھی، اور یہی وجہ ہے that we have to celebrate his life، کہ اس کی زندگی کے ہر سال میں 80 سالوں کی زندگی تھی۔ خدا نے ہر شخص کو جذبہ بھی دیا ہوتا ہے، امنگ بھی دی ہوتی ہے، لیکن فرق ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ امنگ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر شخص کے اوپر۔ کسی کو جذبہ ملتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس میں جذبہ آتا ہے، اور کسی میں جذبہ ایک عصر تک قائم رہتا ہے، ایک زمانے تک قائم رہتا ہے۔ اور یہ امنگ اور جذبہ جو ہے اس کی اپنی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں میں اس کی گہرائی صرف ایک قطرہ ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو خدا نے اس کی گہرائی قلزم کی مانند دی ہوتی ہے۔ لطیف آفریدی ان لوگوں میں سے تھا جن کا جذبہ، جن کا امنگ ایک اثر پر محیط تھا، اور وہ قطرہ نہیں، وہ قلزم تھا۔ میری لطیف آفریدی کے ساتھ بہت ہی پرانی دوستی تھی۔ میں اس کو اپنا سایہ سمجھتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ کبھی کوئی اگر مشکل وقت آئے گا تو ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ایفیلیشنز لطیف لالا ہمیشہ ہوگا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 2 پرٹیکولر ایشوز میں FCR ریفارمز اور ریفارمز ان فاٹا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، انہوں نے ہماری مدد کی۔ میری ایک تجویز ہے اور اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا منتظمین کے لیے۔ یہ جو اکھٹ ہم دیکھ رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ پختون لوگ اور اس صوبے کے لوگ اتنی زیادہ پولرائزیشن کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہوں۔ یہ لطیف لالا کی شخصیت کا حسن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے باوجود اتنا اکھٹ ہے، اس اکھٹ کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور وہ ایشوز جو لطیف لالا نے اٹھائے تھے، بالخصوص پختون سرزمین پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے، ان ایشوز پر ان تمام پختونوں کو، اس صوبے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہی منتظمین جو ہیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں پشاور میں، شاید اسی حال میں یا اس سے بڑے حال میں، اور اس جنگ جو ہو رہی ہے، جو ہماری سرزمین پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس جنگ کا تیا پانچا کھول دیں اور بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کے ساتھ فیض پانے والے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ اور غریب عوام وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ اس ایک موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے بین الاقوامی کانفرنس میں کہ وہ کون فیض یاب لوگ ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ کون بد نصیب ہیں اور ان کو کیوں بد نصیب بنایا گیا ہے کہ وہ جل رہے ہیں اس آگ میں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ باتیں تو بڑی ہو سکتی ہیں،
لیکن وقت کی کمی ہے. I want to thank you everyone and particularly the منتظمین. شکریہ.